السلام علیکم ملګرو د کرکټ په اړه سره یو ډېر مهم خبر شیر کوم چې د افغانستان دویم ون ډے میچ چې کوم دی په دغه ورلد کپ کې د انډیا سره دی په 11 د اکتوبر باندې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري ډېر مضبوط ټیم دی انډیا سیټ انډیا بالینګ ډېر زیات مضبوط دی نن تاسو وکتل استرالیا ټیم ټول ټیم د استرالیا څومره مضبوط بیټینګ لاین اپ دی څومره مضبوط بیټینګ دی د استرالیا 109 سکور باندې یو سکور کم 200 سکور باندې استرالیا ټول ټیم اوټ شو یعنی مطلب دا چې د افغانستان چې کوم د بنگلاديش سره میچ دی هغې نه د انډیا ټیم د نمبر کې چې افغانستان کوم میچ دی د انډیا سره د هغه د بنگلاديش نه هم ډېر زیات سخت دی د انډیا بالینګ هم سخت دی د انډیا بیټینګ هم سخت دی فیلډینګ هم سخت دی نو په دغه میچ کې زما د ذهن یو 2% دي چې راځه تاسو سره شریک کوم چې حشمت الله شاهدي کپټن دی صحیح دی بالکل منمه چې کپټن شو چې خونده چې خامخا په هر میچ کې به لوبېږي فرفام باندې کې دا به لوبېږي یو دغه حشمت الله شاهدي په ځای باندې چې یو بیټسمین بل واخلي او یو نجیب زدران په ځای باندې نجیب زدران آوټ اف فورم دی بالکل مکمل دغه بیټ نه چې سټاپ هم نه کېږي دوه لوبغاړي سره شریک کوم چې دغه دوه لوبغاړي لري کې په بل میچ کې او کپټن هم ته خم چې راڅوک کپټن کې افغانستان له میچونه غټل پکار دي مخکې راوند ته وتل پکار دي افغانستان خو کمزور ټیم نه دی غټو ټیمونو ته شکست ورکولی شي 300 سکور په وارم اپ میچ کې سریلانکا پسې چیس کړ خو مضبوط ټیم دی کولی شي 300 سکور افغانستان ټیم یو اکرام علي خیل بینچ باندې ناست دی ښه پلیر دی د ون ډے ښه مضبوط بیټسمین دی د ون ډے بیټسمین دی چیک کوي تاسو یو میچ دوه کې چیک کوي نه بیټسمینان دي یو میچ دوه کې هغې ته چانس ورکړي چېرې کولی شي که نه شي کولی که نه شو کولی دغه لوبغاړي خو هسې موټ اف فون دي بېرته په ټیم کې راولي بل ریاض حسن دی زه هم چې ریاض حسن هم واخلي او اکرام علي خیل هم واخلي ډېر ښه پلیران دي سلو پلیران دي د ون ډے پلیران دي خو دغه مین خبره په دغه ون ډے ورلد کپ کې دغه ده چې په دغه ون ډے میچونو کې چې دغه اورونه لوبول پکار دي نو کپټنسي چې دا حشمت الله شاهدي په خپله باندې آوټ اف فورم دی زیاتره وخت په 200 میچونو کې تقریبا د مخکې کپټنان په خپله باندې آوټ اف فورم شوي دي پاکستان مصباح الحق کپټن شو داسې د سریلانکا مخکینی کپټن شو نو هغه آوټ اف فورم بیا هغه په خپله باندې کېناستل نورو کډوالانو ته موقع ورکړلې نو زه یم چې حشمت الله شاهدي کپټن دی صحیح دی خو هغې په ځای چې محمد نبي کپټنسۍ ته راولي او حشمت الله شاهدي او نجیب زدران په ځای باندې ریاض حسن او اکرام علي خیل د انډیا خلاف واخلي ځکه چې انډیا بالینګ ډېر زیات مضبوط بالینګ دی نو لږ سلو بیټینګ دا کان کوي مطلب اورونه به پوره ولوبېږي نو افغانستان به یو ښه هدف ورکړي ته کوم هدف ورکړی دی دغه به افغانستان ټیم د پاسه باندې پوره کړي ولې چې انډیا ټیم دی بنګلاديش نه هم ډېر زیات سخت ټیم دی نو دغه زما د ذهن نظر چې تاسو سره شریک کړو زما دغه نظر سره موافق یاستئ نو دغه ویډیو سره حتما لایک هم کوئ حتما یې نور ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې اوس هم سره وخت د افغانستان ټیم ډېر مشکلاتو سره مخ دی د بیټینګ په لاین اپ کې نو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج ته سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره زه ته غواړم د الله په امان